یو ځل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مېلمه راغلی و او نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وویل تاسې کور ته څوک ولېږل او کور ته لاړې خو په کور کې د خوراک څه نه و چې مېلمه ته ایښي وې. نو صحابه پوه شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې مخ مبارک باندې چې د بېچینۍ اثرات دي، د پریشانۍ اثرات دي. بیا صحابه پوه شو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل زما دا یو مېلمه دی څوک به کور ته بوځي چې مېلمستیا یې وکړي. نو بعض روایتو کې نوم نه دی ذکر خو محدثین وایي چې دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه د الله پیغمبر زه به بوزم کړ او هغه مېلمه کور ته بوته او په کور کې د عجیب او ناشنا غونډه چلو چې کور ته لاړې د خزینه تپوس وکړ کور کې د خوراک سشتا نو هغه ته په جواب کې وایي څه خو ډېر نشته دی خو دومره څه دي چې بچو له به ورکو موږ به وخورو بس. نو هغه ته په جواب کې وایي تا ته پته ده زمونږ کور ته نن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېلمه راغلی خیر دی موږ به شپه لوږه تېرو په لوږه به شپه تېرو او بچی دی وږي وده کا خو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېلمه خوراک وکړي هغه موړ وده شي او بیا ورته باقاعده چلو ښوده ویل کوم خوراک چې دی په کور کې دا به تیار کړي او نوې مې صبیانه کې ماشومان دی وږي وده کا په څه طریقه باندې چې دا وده شي او بیا چې کله مونږ کینو او دا خو دومره خوراک ده چې دغه کار به پې وشي زه اوس نشم خوړی. نو چې کله مونږ طعام کیدو نو تویل چې پا بسې په طریقه باندې دا ډیوه به بنده کړي نو زه به په تیاره کې لګیا یم هسې خوله به خزوم او لاس به ښکته پورته کوم او ده ته به دا احساس ورکوم چې زه هم ستا سره په دې کاسه کې لګیا یم او خوراک کوم. هماغه شان چلی و او سهار له چې د نبي صلی الله علیه وسلم خوا ته مونږ ته حاضر شو نو جبریل امین مخکې خبر رسولی و نبی علیہ السلام ته خبره کړې وه چې ستا د صحابي خو ناشنا کار کړی دی. نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام چې کله مونځ وکړو نو خوا ته یې رانږدې کړ ویل لقد عجب الله من صنیعکما بضیفیکم اللیله تاسې چې بېګا د خپل مېلمه څنګه مېلمستیا کړې ده نو الله دنه خوشحاله شوی دی الله دنه راضي شوی دی په دې عمل. یعنې داسې خلک چې ځان یې وږی پرېښی دی ځان یې تږی پرېښی دی خو د الله د پیغمبر د مېلمه مېلمستیا یې کړې ده. محمد ابراهیم محمدي